د چمن خلکو سره پاکستان څنګه چل وکړ او پاکستان څنګه خپل چل کې ناکام شو. ویډیو وګورئ او د ویډیو په اخر کې مو خپل نظر سره شریک کړئ. پاکستان څو ورځې مخکې په دې خاطر د دروازې دواړه خواو خلکو ته بدون له ویزې د تګ راتګ اجازه ورکړه چې ممکن د چمن پارلتوال خوشحاله شي او پارلت ختم کړي. خو د چمن خلک د پاکستان له دې چل څخه خبر و. همغه وخت یې وویل چې موږ سره کلکه ژمنه ترسره نشي، موږ پارلت نه ختمو. اوس تازه د سویلي پښتونخوا په چمن کې د سپین بولدک چمن په دروازه د پاسپورت او ویزې د جبري کېدو په غبرګون کې د پیل شوي پارلت 15 میاشتې وشوې چې د پاکستان حکومت یې غوښتنې نه دي منلي. پارلتوال وایي د ترانسپورت په وړاندې لاره هم خلاصه کړې ده، خو بیا هم د حکومت دریځ پخوانی دی. په چمن کې د پاکستان د حکومت د هغې پریکړې په غبرګون کې پیل شوی پارلت 15 میاشت وړاندې پیل او لا هم روان دی. دغه پارلت ویان عبدالصادق اڅکزی وایي د پاکستان لنډمهالي حکومت لومړي وزیر انورالحق کاکړ له لوري د چمن سپین بولدک په لاره د پاسپورت او ویزې تر جبري کېدو وروسته یې پارلت وهلی او د په خبره تر څو چې غوښتنې ونه منل شي پارلت به روان وي. 15 میاشتې وړاندې د پاکستان موقت حکومت پریکړه وکړه چې له دې وروسته به پر ډیورنډ کرښه د سپین بولدک چمن په دروازه تګ راتګ له پاسپورت پرته او ویزې نه ترسره کیږي چې په خاطر دې پر دغه لاره تګ راتګ په پاکستاني شناختي کارت او افغان پیژند پاڼه ترسره کیده. له هغه وروسته د سویلي پښتونخوا اوسیدونکو په چمن کې پارلت پیل کړ او له حکومت یې وغوښتل چې تګ راتګ د پخوا په څیر اسانه کړي. دغه پارلت ویان عبدالصادق اڅکزی وایي حکومت 2 اونۍ وړاندې ورته وویل چې پارلت دې پای ته ورسوي او د دوی غوښتنې دې ومنل شي. هغه وایي موږ ځایي امنیتي ادارو او دیني عالمانو 2 اونۍ وړاندې داسې فیصله وکړه چې موږ به د 10 ورځو لپاره پارلت ختمو او دوی به زموږ غوښتنې مني چې په دغه لاره د پخوا په څیر تګ راتګ په شناختي کارت او افغان تذکره ترسره کیږي. نو موږ لاره د ترانسپورت لپاره خلاصه کړه، خو حکومت چل کوي او زموږ غوښتنې یې لا نه دي منلي. هغه وایي که حکومت ورسره په تازه شوې پریکړه کې 2 ګونی چلند وغځوي، دوی به بیرته دغه لاره وتړي او پارلت ته به دوام ورکړي.